سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. نن ورځې موږ ویډیو په حساب باندې شروع کوو. حساب کې موږ ویله جمع او تفریق او ضرب او تقسیم دا عملیې پکې اول جمع باندې شروع کوو. جمع خپله ویل کېږي د همجنسو عددونو مجموعې ته ویل کېږي، جمع کول ته ویل کېږي همجنسو عددونو. لکه همجنسو شیانو یا همجنسو عددونو کې خو همجنس نه لري، خو شیانو کې همجنس. لکه فرض مثال قلمونو سره جمع کې، فرض مثال دی نور شیان چې دي په عددونو کې. فرض مثال موږ یو عدد راخلو 5، مثال راخلو مثلا 5 جمع 6 د سره جمع کوو. فرض د سره جمع کوو، داسې کله سره جمع کوو سر په سره جمع کول کېږي 5 او 6 مثلا څو کېږي 11. بل مثال لیکو 11 جمع 5. صحیح شو. دا سره جمع کوو. ګورئ دلته اول 11 عدد غټ ده، پاسې لیکو او وړوکی عدد لاندې ورته لیکو. صحیح ده. چې کله لاندې لیکو د وړوکی عدد دې خواته لیکو چې یویز او لسیز رقم یو سره برابر وو. فرض کړه ګوره 11 دي کنه، 5 موږ د بلې خواته نشو لیکلی، په دې خاطر چې دلته جمع کې د لسیز خانې ته وړي او 5 خپله یویز ده. دا د سره جمع کوو 11 او 5، یعنې 11 ده د لسیز ده او 5 ده یویز ده. د سره جمع کوو اول یو 5 سره جمع کوو څو کېږي 6 او دا یو دې خواته لسیز خانه بله نشته، دا همداسې خپله ورته راکښته کوو څو به شي 14. فرض مثال یو بل عدد د تاسې څوک درکوي 12 جمع 6. تاسې څوک یو مثال داسې درکوي، داسې یو مثال درکوي، تاسې ته وایي دا حل کوي، دې په خاطر چې تاسې وغولوي غلط هم کړي. تاسې باید داسې یو کار وکړئ، دغه 6 اول لسیز ته یویز ورته جوړ کړئ. صحیح ده. یویز خانې ته جوړ کړئ ځکه 6 خپله یویز ده عدد ده. اول به داسې ولیکو چې 12 جمع 6 به دې 12 لاندې ولیکو، بیا به یې سره جمع کړئ. اوس 2 او 6 سره جمع کوو، 2 او 6 څو کېږي 8 او یو څنګه کوو خپل راکښته کوو. صحیح ده. راځو اوس بل مثال حلو. بل مثال فرض مثال یو عدد د 5 6 3 لاندې بل عدد د 6 3 دا سره جمع کوو. صحیح ده. داسې کله سره جمع کوو، اوس همداسې یویز له یویز سره لسیز سره او سلیز سره جمع کوو. صحیح ده. 3 او 3 سره جمع کوو څو کېږي 6 او 6 سره جمع کې 12. دې کې 2 لیکو، 2 یعنې مطلب 2 چې ده هغه یویز ده او یو چې پاتې کېږي لسیز ده، لسیز به بلې خانې ته ورکړو. صحیح ده. دا به تقسیم پاتې شي. 6 سره جمع کوو څو کېږي 2 ترې لیکو، 2 په دې خاطر ځکه یویز ترې لیکو او یو پاتې کېږي، یو پاس تقسیموو، یعنې یو دلته راځي. صحیح شو. دلته بل عدد نشته لاندې. صحیح ده. چې بل عدد نشته نو 5 او یو څو کېږي 6. دا بل مثال. صحیح ده. بل فرض مثال یو بل سوال چا څوک درکوي په دې شکل درته لیکي چې 5 6 3 جمع 3 2 تا ته وایي 10 سره جمع که ماته. صحیح ده. خو ته دې اول وختونه دې دې کې نه پوهېږي، خو اول به داسې ولیکي چې 5 6 3 دا به داسې ولیکي، لاندې به ورته دغه یویز خانې ولیکي، لسیز به لسیز خانې ته ولیکي. صحیح ده. 2 به دلته ولیکي او 3 به دلته ورته ولیکي. صحیح شو. دا به سره جمع کړي. چې کله سره جمع کوو نو 3 او 2 15 او 6 او 3 9. ځکه اوس دلته کوم عدد تقسیم پاتې نه شو، ځکه 9 دي 9 خپله یویز عدد ده او 15 خپله راکښته کوو 15. صحیح شو. فرض مثال اوس بل مثال تا ته 3 عددونه څوک درکوي درته. صحیح ده. لکه 5 6 تا ته اوس بل مثال څوک درکوي. فرض مثال 5 3 2 6 4 او 1 دا تا ته وایي 10 سره جمع که ماته. صحیح ده. داسې کله سره جمع کې 2 4 او 5 1 دا به ټول یویز خانه ده، ټول یویز خانې سره جمع کې، لسیز به لسیز سره جمع کې او سلیز به سلیز سره جمع کې. صحیح ده. یویز خانه ده 2 او 4 څو کېږي 6 او 1 9. صحیح شو. ولیکو لاندې دې خواته 6 او 3 څو کېږي 9 کېږي. صحیح شو. او 15 دلته بله خانه نشته نو همداسې ډایرکټ راکښته کوو د 15. صحیح شو. اوس بل عدد ده تا ته څوک بل مثال درکوي. فرض مثال 5 4 او 3 4 6 2
پنځه 3 او 2 تا ته د جمع کا صحیح ده. داسې کله جمع کو تیر برابر سوال ده. 21 خانې لاندې ده، لسیز د لسیز خانې لاندې، سلیز خانې لاندې ده. صحیح ده. د سره جمع کو 3 او 2 15 او 2 و. صحیح ده. د بل سره جمع کو 6 او 4 10 او 3 14. صحیح ده. 14 کې 3 ولیکو یو به حاصل کو. صحیح ده. چې حاصل کو دا به یو دلته پاتې شي. صحیح ده. د بروسو سره جمع کو اول به دا سره جمع کو 15 او 4 څو کېږي 9 او 15 14 او یو 15 ټول دلته ولیکي. صحیح شو. دا بل مثالو. اوس بل مثال کار کو. فرض مثال 9 4 شپږ 15 4 9 3 2 او و. صحیح شو. دا یو مثال ده. صحیح ده. دا جمع کو سره نه اول 21 سره جمع کو، لسیز سره جمع کو. دا خو تیر مثالونو کې مرته ویلې. دا سره جمع کو. صحیح ده. 9 او شپږ 15 او و څو کېږي ټول 22 کېږي. صحیح ده. 2 به ولیکي 2 دلته حاصل ځکه د لسیز خانه ده چې لسیز خانه حاصل کېږي. صحیح ده. 2 مو ولیکو 2 پاتې شول. 2 دلته 2 حاصل ولیکو. صحیح ده. 2 به حاصل کو. صحیح ده. 4 او 4 8 کېږي. 8 او 2 څو کېږي 10 کېږي. 10 او 2 12. صحیح ده. 12 کې بیا 2 لیکو بیا یو حاصل کوو ځکه 12 ده هغه لسیز خانه تر حاصل کوو. دلته به څو حاصل شي؟ یو حاصل شي. صحیح شو. یو حاصل شو. اوس اول دا سره جمع کوو 9 او 5 14 او 3 18 یو حاصل ده څو به شي 15. راځو اوس بل مثال حلو. فرض مثال تاسو ته یو څوک مثال لیکي درته 6 3 4 3 بیا لیکي. صحیح ده. دې خواته لیکي درته 15 4 او 3 لاندې لیکي 4 او 2. صحیح ده. لاندې بیا بل عدد هم درکوي 2 درکوي. صحیح ده. دا ته وایي د جمع کراته. صحیح. دا خو داسې بې ترتیبه ده مثال پوه شو. دا بې ترتیبه ده به اوس ته په ترتیب کې یعنې 20 به 20 خانې لاندې لیکي، لسیز به لسیز، سلیز به سلیز او زریز به زریز خانې لاندې لیکي. صحیح ده. داسې ترتیب کې د به ترتیب اول ده اولنۍ خانه خو خپله ولیکئ 6 3 4 او بیا 3. صحیح ده. دا به داسې د یو خانه به دې خواته ورته ولیکي یعنې 20 د 20 خواته یعنې 20 خواته، لسیز د لسیز خواته او سلیز خواته. نو 3 4 او 5 دا بل هم چې ولیکو دا 2 او 4 دا بل هم دې خواته ورته ولیکو. اوس صحیح شو. اوس به سره جمع کو. اوس جمع اسانه شو. صحیح شو. اوس 3 او 3 9 او 2 11 او 2 14. 3 به ولیکو یو به حاصل شي. صحیح ده. یو بل ته حاصل اوس دا سره جمع کو 4 او 4 8 او 4 12 او یو 14. صحیح شو. یو بل هم حاصل کوو. صحیح ده. دا هم حاصل شو. صحیح ده. داسې کله حاصل شو نو دا به سره جمع کو 5 او 3 8 او یو 9. دا به ټول چې د 20 خانې لاندې ولیکي یعنې چې جمع یې کړي 20 خانې لاندې به وکړي، لسیز د لسیز خانې لاندې ځکه چې سره ګډ وډ نه شي. نو دا 9 سو او شپږ بعد 9 سره شپږ خپله لاندې راکته کو دا به ولیکو ورته. صحیح شو. اوس فرضي مثال یو بل مثال ده. مثال داسې 3 2 شپږ 4 بل مثال ده. تاسو داسې مثال درکړي دې رقم مثال درکړي درته وایي د جمع کراته 3 4 او 2 داسې مثال درکړي تا ته وایي د جمع کرا. داسې کله د جمع کې که داسې نسر جمع کولی نو داسې به جمع کې دا لومړی به دا عدد ولیکې بیا به دا د تر لاندې ولیکې. صحیح ده. داسې ولیکې ګوره دا به داسې ولیکې چې دې دا مساوي کېږي 3 2 شپږ 4 3 4 2. صحیح ده. دا به سره جمع کو. داسې کله سره جمع کو 4 او 2 8. صحیح ده. شپږ او 4 10. دې ته هم فکر یې ګوره چې 20 به 20 خانې لاندې لیکي، لسیز به لسیز خانې شي. دلته کار تاسې وکړو تاسو ته سوال ډېر اسانه کېږي پکې. صحیح ده. صحیح شو. 4 او 2 4 او 2 8. صحیح ده. شپږ او 4 10 کې به یو حاصل کو. صحیح ده. یو دلته حاصل ولیکو.
چې کله حاصل کو صحیح شو دا به اوس ترجمه کو 3 او 2 5 5 او 1 شپږ صحیح شو شپږ بل حاصل نه شپږ یو خپل یو عدد ولیکو 3 اوس بل عدد نه ترجمه کو 3 خپل ولیکو دا د موږ د جمع عملي کته چې د موږ چینل نه سبسکرایب کړئ بیل آیکن وایي تاسو نور نوې ویډیوګانې په وخت سره درورسي نورم په لاس پر مخه